ښه نو اوس تاسو ټیم برابر کو، اوس تاسو کمپین چې دی اوس چلیږي، اوس به موږ راونوځو د ټول نه مخکې چې دی دا خبره. Many people checking in multiple times daily for updates. ډېر خلک چې دی کنه هغه د ورځې ډېرې پیرې خپل موبایل چې هغه چې کوي چې یاره څه چل لکه څه لغه دی بار څنګه چل حلاوال دی د حلاوال نه ځان خراب خبري. اوس که تاسو خیال وکړئ کنه تاسو چې دغه کمپین برابر کړئ او تاسو پوسټ کړئ هغه خلکو ته ځي په کومو ترو باندې به خلکو ته اویلیبل کیږي. اوس موږ را نږدې کو دغه لوګوټې اوس د خلکو سره سمارټ ډیوایسز دي پوه شوې او د هغې ایډوانټیجز څه دي او ستاسو څه پیدا ده د هغې چې تاسو د هغې نه پیدا اخیستی شئ او مطلب دا دی تاسو میسج چې دی هغه خلکو ته رسي د خلکو سره سمارټ واچ دی آیفون دی ورسره مطلب فونز دي ورسره بیا ورسره ټیبلټ دي او کمپیوټر دي نو سمارټ واچ چې دی په هغې کې دننه اوس به موږ لاړ شو دا یو ګوره د خلکو په لاس باندې او هر ځای کې مطلب ایون که ټریول کوي کنه هغه ښه باقاعده میسج چې دی هغه ریسیو کوي په سمارټ واچ باندې هغه ریپلای هم کولی شي او د سوشل میډیا نوټیفیکیشن چې تاسو چې کوم پوسټ وکړئ او هغه ستاسو فالووري یا تاسو یو کمپین چلولی د هغې په الګوریدم باندې هغه به ډایرکټ لاړ شي د هغو موبایل ته نو ستاسو میسج چې دی هغه په هر یو ځای کې دا میسج چې دی دا به ورته وردننه کېږي پوه شوې ځي به هغې کس ته به رسي که هغه کس که په هر ځای کې از لانګ از د هغه سره چې د سمارټ واچ د واچ سره په لاس باندې نو ستاسو میسج چې دی هغې کس ته به ښه باقاعده الرټ چې دی راځي ورته که تاسو بزنس هر ځای هغه نوټیفیکیشن آفرز چې کوم وي هغه به هغې کس ته ښه ټیټ راځي او مطلب دا دی چې ورېږه ته ایون که دلته ما لیکلي دي اکټیویټیز کنه که ایون که خلک یا کرکټ کوي یا ساکر کوي مطلب فوټبال شو یا هر نمونه لبه کوي که هغه په منډه که هر ځای ته ځي کنه او موبایل ته څوک نه رالي خو مطلب ګړۍ په لاس کې هغې ډایرکټ کتی شي او کامټیبل ایون که موټرسایکل چلوي هغه ته هم کتی شي اورې ګورئ مو ګوره ځان به یو مړ کړئ نو دا ډینجرس موټرسایکلو باندې پوه شوې نو هغه تاسو د خپل تاسو د موبایل نه تاسو لانګر کنیکټ ساتي او دا خلک چې چا سره هم دا سمارټ وای چې نه هغه د موبایل نه ډېر لانګر کنیکټ دي پوه شوې نو هغه ستاسو میسج دی هغه به موسټلی هغې کس ته رسي او چا سره چې سمارټ واچ وي نو هغه چې کنیکټ نه کوي خپل سوشل میډیا سمارټ واچ سره د سمارټ واچ څه پیدا نشتی پوه شوې دا موسټلی په سوشل میډیا لپاره دی او انټرټینمنټ چې دی مطلب دا دی چې هغه ټول انټرټینمنټ هغه په لاس باندې او د هغې په ترو باندې ستاسو میسج چې دی هغې کس ته رسي او هغه نوی جنریشن صحیح شو دغه لینک ته یې ما مې راغستی دا زموږ سره په سمارټ واچ و اوس د سمارټ واچ نه دی خوا زموږ سره چې کوم دی هغه موبایل شو نو موبایل چې دی هغه سمال دی او کنوینینټ دی مطلب دا دی چې ډېر کچې خلک هر ځای ته وړی شي د ځان سره په هغې باندې پټوان کتی شي پټوان واخیستی شي ویډیو پې واخیستی شي ویډیو کتی شي پوه شوې ټیکسټینګ پې خلک کوي کالینګ پې کوي خیر تاسو ټول ته پته ده چې د موبایل دی څه شی خو ستاسو کمپین چې کوم دی هغه به د موبایل په ټیکسټینګ په کالینګ او ویډیو کوم لایو ویډیو چې دی او کوم چې یا ستاسو کوم مطلب د سکیجول شي ایونت دي ایونت سکیجول شي یا په کوم لوکیشنز کې دي ټول د خلکو ته په دې موبایل کې راتلی شي دا موبایل په ترو باندې ستاسو هغه میسج چې دی هغه مطلب خوريږي او دې کس ته پته ولګي چې یاره دا خو مطلب دغلته دا کار جلسه ده او دې جلسې د ځان نسول غواړي او د جلسې دا کوم کس چې دا څوک دی د کومې پارټۍ دی یا جلسه وشوه د هغې نه بعد هغې جلسه کې کم میسیجونه وو بیا زموږ سره آیپیډ دی د آیپیډ او آیفون دا یو شان دی آیفون مې بخله راځي د موبایل فون تقریبا یو شانتي کاروبار دی اوري موبایل ډېر کچ دی د آیپیډ نه آیپیډ لږ غټي موسلی په کور کې د خلکو سره یا بار ته ورک تم وړی شي موسلی پروفیشنل خلک چې دی هغه آیپیډ ډېری چې کوي د فون ځکه چې په آیپیډ باندې نور خپل کم ورک کار چې دی هغه پې هم کوي او موبایل دومره نه چې کوي موبایل بوسته د بیا ګوري چې هلکه دا خو د بل څه کار نشته موبایل کې لګیا دی او آیپیډ کې دا کار چې هغه سوشل میډیا اپس په آیپیډ کې هم خو هغه خلکو داسې بس یو قسم دا ښکاري چې بس دی کار کوي پوه شوې زموږ سره بیا کمپیوټر دی کمپیوټر هم د مطلب دا دی چې موسلی په کور یا په اپیسونو کې یا د یو کس سره هغه چې په کوم ځای کې ناسي کنیکټ دي په سوشل میډیا باندې ستاسو میسج چې دی هغې کس ته راتلی شي او
نو که دغه سوشل میډیا پاور چې کوم دی دا ټول ډیوایس دی د دې نه سیوا نو ډیوایس هم کېدای شي پوه شوې او دا ټول ستاسو میسج چې دی هغه د هغې مقصد رسول دي او هغه رسول چې دي هغه په دې ډیوایس په ترو باندې کېږي نو تاسو ماته دا ووایئ چې د چا سره دا ډیوایس نن سبا نشتی د ډیرو خلکو سره دي مطلب دا دی چې ایون که چا به نشو اپورټ کولی هغو سره هم ورسته موبایل دي لکه دومره ارزانې شوي دي که نه مخکې به موبایل ډیر زیات یو ګران و او اوس خو موبایل چې دی ډیر یو ارزان غوندې کې ډیوایس دی پوه شوې نو ستاسو مین مقصد چې دی میسج رسول دي خلک کانوینس کول دي خلک مطلب دا دی چې تاسو په آیډیا باندې راوړي تاسو یو میسج دی تاسو میسج وګوري یا تاسو فالوور شي او تاسو مخې د فیوچر چې کم دی هغه وټونو کم پرپس چې دی هغه ورسي او دا خلک چې دا کنوینس شي او چې دا هم کله کنوینس شو تاسو له بیا وټ درکړي چې بیا هم ستاسو کله د الیکشن ورځي یا د الیکشن نه مخکې یا کم لوکل وټونه کم نېشنل وټونه د هغې په ترو باندې بس تاسو مطلب ستاسو سوشل میډیا هغه پاور چې کوم هغه میسج چې کوم هغه خلکو ته ورسېدو د سوشل میډیا په ترو باندې او تاسو د مطلب دا چې پیدا راشي کېدای شي بیا تاسو وټونه وګټئ او تاسو په افیس کې ایون که تاسو وبیلئ څه خبره نه ده ځکه چې تاسو به د هغې کم الیکشن چې تاسو کمپین وچلوئ د هغې نه بعد بیا لیسن لرن ورته وایي لیسن لرن وکئ مطلب تاسو صحیح زده کړي دي او په هغې کې څه غلطیانې وي چې هغه غلطیانې بیا تاسو آینده لپاره نه شئ کولی دا یو لانګ پروسس دی بای د وی زمونږ خلک چې دی هغه هر یو شي باندې عادي کوي او عموما چې تاسو عادي کړي ده ګورئ سکسسفول به نه وي دا یار دا بټن ده لوګو هلته پرته ده زمونږ لوګو ما چې دا پکې بټن څه کوي زه امید کوم چې تاسو د دې څه پیدا ورسي مطلب تاسو څه بینیفټس د دې نه والی او تاسو به اوس وایئ چې یاره دې څه به مخه دا ویډیوګان ورکوي زه خو بس دا ویډیوګان دې لپاره ورکوم تاسو ته پیدا وشي د دې زمونږ ډېر شی پښتانه دي ډېر شی پښتو خلک دی او دومره ټیلنټډ خلک دی هغه ټول زما په خیال چې اوس ویډیوګان ورکوي او ښه باقاعده خلکو له اډوایس ورکوي زه په خپله باندې هم ګورم زموږ پښتانه دي هغه یا په انګلیش کې ویډیوز ورکوي یا په اردو کې او په هغې کې ځینې داسې ورډ چې په هغې څوک پوه نه شي نو چې په خپله ژبه کې یو سړی داسې یو پریزنټیشن وکړي نو دا خو د ایجوکیشن په باره کې راځي په دې کې شوشا نشتي او ایجوکیشن چې دی دا خو اسلامي ښه خبره چې ایجوکیشن سړي ته ورسي که هغه هر نمونه ایجوکیشن وي نو زموږ مقصد هم صرف دا دی چې تاسو زموږ د ایجوکیشن ته ورسو او تاسو پیدا واغسته که تاسو پیدا واغسته چې بس دوا کې یاد ساتئ زموږ ویب سایټ هم اوس آنلاین شی دی cyberpashto.com هغې باندې مطلب دا دی فریکوینټلی ویزټ کوئ ان شاء الله زه په هغې کې بیا تاسو ته لینکونه پرووایډ کوم ټولز به یې تاسو بیا کم سوشل میډیا مینیجران دا څوک چې دي بیا هغه ډاونلوډ کولی شي او د هغې په ترو باندې خپل کمپین چې دی هغه چلولی شي نو زه به ان شاء الله هغه ټولز او لینکونه ټول هر شی به زه په هغې کې ورکوم یوټیوب باندې به ویډیوز وي خو دا کم ویب سایټ چې دی ویب سایټ چې دی نو په هغې باندې به ښه باقاعده ویډیوز او د لینکونه به ښه ټول ستاسو سره شیر کوو او څه چې اویلیبل دي بس کوشش دا کوو چې تاسو ته څه د پیدې یو شی دی هغه په پرسنل لحاظ او که په پروفیشنل لحاظ باندې هغه تاسو ته در ورسي د هغې نه تاسو پیدا والی ځکه چې دا ټیکنالوژي آلریډي اگزیسته او ټیکنالوژي په دې ویسټ کې خلکو ډیره زیاته استعمال کړه او د ډیر زیات کامیاب شو ډیر مخکې ته ورسېدو او زموږ خلک چې دی نو هغه حقه شانتې سلو کېږي نو دا ښه خبره چې نالج تاسو ته ورسي او هغه کم سلونینس چې کم دی هغه وځي او پیدا تاسو ته حاصله شي زه لاندې کامنټس بیا هم کولی شئ که ستاسو نور څه کوېشن وي په هغې باندې بیا وروسته کلیریفیکیشن وکړو که بیا نور میډیا باندې څه دغې به بیا وکړو انشاءالله نو زموږ سره دا و پریزنټیشن دا اوس ټول پریزنټیشن ها بل زموږ سره بیا په انسټاګرام او ټویټر او په دې نورو ټولو باندې بیا ان شاء الله بحث وکړو ټول باکس چې کوم دی په دې باندې به هم بیا تاسو ټولز وخو چې یاره ټولز کوم استعمالول پکاري اوکې السلام علیکم